السلام علیکم قدرمنو کتونکو، زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری صدام حسین شباب، او یو ځل بیا د یو نوي کلام سره ستاسو مخې ته راځم. چونکې ډېر عمر پس زه خپل ابایي علاقې باجوړ ته راغلی یم او نن په خپله حجره کې ناست یم. د تېر څو ورځو نه زه 2-3 ورځو نه زه سوشل میډیا ګورم، خو کوم ځای کې چې ګورې نو د یو خفګان خبر به میلاویږي چې که به یو ځای کې به یو پښتون قتل کلی، بل ځای کې به بل پښتون قتل کلی. څه ډېر حالات ډېر خراب دی او د زړه نه مې وینې راتویږي. چې کوم احساسات دي هغه خو زه بیانولی تاسو ته نشم، خو د خپل احساسات به تاسو خپل یو کلام کې پیش کړم، او د کلام نه مخکې به زه تاسو ته یو 2 ټپیزې ووایم. خو زه یو خواست کوم هغه خلکو ته، کم خلک چې زمونږ پښتانه وروڼه قتل کوي، بغیر بېدرده قتل کوي، نو یو سوال کوم زه هغه خلکو ته، هغه به خپل ځان په خپله پیژني چې موږ د عدم تشدد پیروکار یو. موږ د عدم تشدد پیروکار خلک یو. موږ امن غواړو د خپل وطن دپاره، د خپلې خاورې دپاره. څومره مینه چې موږ د خپل وطن سره خپل ریاست سره ساتو، دونه په بل قومونو کې به دونه بل هېڅوک هم نه ساتي څونه چې زما پښتون قوم د خپل وطن سره مینه ساتي. د دې باوجود موږ ټیم په ټیم بغیر څه د وجې، بغیر څه د دغه نه موږ داسې قتل کېږو. کله راله څوک د شهادت هغه درجې راکوي، کله راله څوک یوه درجه راکوي. نو زه خواست کوم هغه خلکو ته چې نور موږ معاف کوي، نه زموږ دا شهادت پکار دی، نه زموږ دا مرګونه پکار دي. موږ معاف کوي ځکه چې موږ ډېر ودردېدو، موږ جنګ ځپلي خلک یو، موږ د امن او د عدم تشدد پیروکار یو. څوک که موږ څومره م وجني، خو موږ به تشدد طرف ته نه ځو. خو یو وخت به راځي چې خپل تپوس به هم کوو. یو کلام پیش کوم. د کلام نه مخکې زه تاسو ته یو 2 ټپیزې ویم. وایي اخیر په څه دې دومره شور کو، اخیر په څه دې دومره شور کو، ځان دې د خلکو د پیغور کو، ماله دې هم ژوند لکه اور کو. سر که مې یو ماښام سرتور کو، بیا به دې مور په زیارتونو ګرځوینه. او یو کلام دی وایي د لاسو یې قلم تروړي، بچي د پښتون وجني. د لاسو یې قلم تروړي، بچي د پښتون وجني. او په کومه ګناه دوی اخیر زلمي د پښتون وجني. او چې لږ شعور بیداری شي او غوښته د خپل حق کړي، چې لږ شعور بیداری شي او غوښته د خپل حق کړي، بیا هغه مشران خو دوی بیخي د پښتون وجني. او په مرګ به ختم نشي، دوی به بیا پیدا کیږي. په مرګ به ختم نشي، دوی به بیا پیدا کیږي. او تر څو پورې به داسې ننګیالي د پښتون وجني. او مخکې شعر دی وایي د نوم نه یریږي لا لاس کې توره نشته، د نوم نه یریږي لا لاس کې توره نشته. دا ځکه نن معصومه ګلالي د پښتون وجني. دا د وایي شباب وایي څوک پرې رسئ که نه ذهن موده دی. ټولو پښتنو وروڼو ته زه خواست کوم چې په دې باندې لږ سوچ وکئ. شباب وایي څوک پرې رسئ که نه ذهن موده دی، چې څوک یې بیداروي خصوصي د پښتون وجني. ډېره مننه.